نو چې هلک ویني او ډاکټر ته پروت وي او هغه ته په لیزر باندې د مخ د ویښته لرې کوي چې بیا راونه خیږي، نو سلام علی الدنیا، بیا په دنیا باندې سلام ویل پکار دي چې کله هلکان په لیزر باندې د کوم ځای ویښته وباسي د مخ. چې ورځ ما ته زما دویم زوی چې دی ما سره پروت و، ما ته وایي چې زما به د ګیرې زلاس و، وایي چې دا زما دا ګیره به کله راخیږي، ما راوبخیږي دی خپله وړوکی ماشوم، وایي دا میلاویږي نه چې سړی ولګي. نو ما اوس ده ته هم پته دی چې دا د سړو نښه ده، دی غواړي چې دا ګوره شریعت د هر څه خیال ساتلی، سبحان الله. دا ښځه په دې ویښتو ښایسته ښکاري او سړی په ګیره هېڅ خبره نه، داسې کټا ګرځي چې د سر کې دا لیټونه پړق کوي، سړی بد نه ښکاري، والله که بد ښکاري، بد ښکاري بغیر د خریل نه. ډېر هلکان ویښته یې وچې دي او دغه شان پکې ګرځي، بد ښکاري، بیا هم سړی دی. څه دی؟ سړی دی، خو چې ګیره لري کي بیا بد ښکاري، چې ګیره لري کي بیا بد ښکاري، اگر که په سر باندې دومره ویښته وي، ځکه چې د سر دا ویښته دا ښایست د هلکانو نه دی، دا ښایست د زنانو دی. نو بیا څه خیال دی چې هلکانو سره میلاو شي براینام، هغه وخت په وخت دا سونډۍ داسې برابروي چې سیلۍ خوځولی خو نه دی، او بیا د هغې دپاره کریم، یاره داسې کریم په کار چې ویښته پړق کوي او داسې نرم وي او د سیلۍ سره داسې لږ الوځي. هلکان چې داسې لږ زاګه باګۍ مزه کوي، ویښته لږ وران، لږ کم یا بلکل نه، ښایسته ګیره، درنې خبرې، په بدن کې زور. هلکانو پر دا قیسې مزه کوي، او د نن سبا هلکان توبې به وباسي او په دې نیټ باندې چې دا کوم حال جوړی دی د دې بعضو هلکانو، نو حیران به شي. یو بل له نسخې ورکوي چې د ویښتو د مزیداره کولو دا طریقه ده، او نسخه د دې چې د مخ دا ویښته به څنګه داسې ورکوي چې بیا نه راخیږي. نو چې هلک ویني او ډاکټر ته پروت وي او هغه ته په لیزر باندې د مخ د ویښته لرې کوي چې بیا راونه خیږي، نو سلام علی الدنیا، بیا په دنیا باندې سلام ویل پکار دي چې کله هلکان په لیزر باندې د کوم ځای ویښته وباسي د مخ چې بیا نه راخیږي. الله دې رحم وکړي. کله واړه واړه ماشومانه چې څنګه ماحول جوړ کړي. ورځ ما ته زما دویم زوی چې دی ما سره پروت و، ما ته وایي چې زما به د ګیرې زلاس و، وایي چې دا زما دا ګیره به کله راخیږي، ما راوبخیږي دی خپله وړوکی ماشوم، وایي دا میلاویږي نه چې سړی ولګي. نو ما اوس ده ته هم پته دی چې دا د سړو نښه دی، دی غواړي چې دا زر زر وکړي، سړی ګډ پټ یو دغې تنخته یې لرې کوي. د الله نه یېره پکار ده.